دی به زر وایي یاره زه پلانې کار کوم پلانې کوم موږ یو دا چا جواب مه کوئ دا به سبا یو ډم راوځي او ته به ډډم جواب هم کوې او د بل به هم کوې او دا قانون یاد کوي چې ګوري چې دا سړی دغه شي دا مشهور نشي او دا خبرې ختمه شي بیخي التفات ورته مه کوه هغه هم به وایي دغه دی دا یاره اوس خوند یې ونه کوي څه دې کښېني دی به زر دا وایي چې یاره زموږ د علاقه کې یو ملګری و هغه په دې باندې مناظره وکړه چې په دې بانډو کې د جمعې لمونځ کېږي که نه کېږي نو هغه په دې چې نه کېږي نو بل ته یې وګټله چې کېږي نو چې کېږي نو چې بیا ده مونځ شروع کړو نو هغه هم شروع کړه هلته نو ما خپله ولیدی یو ځل اوس وفات شوی دی نو ما ته ویل تا خو ویل نه کېږي اوس مناظره دې هم پرې کړې وه اوس دې مونځ شروع کړه مړه وایي ټول مقتدیان رانه تله وایي امام دلته شروع کړه داسې دی نه غلي کېدل پکار دي خپله بیا د دی دماغ زیاله راځي او خیر دی دا بېدینه خلک یې به هم داسې کله یو څه کله بل څه او د دی خبرې چې د عوام واوري دا عوام الحمدلله ذوی العقول دي دی دا پېژني چې دا سړی د الله والا دی او دا د الله والا دی زمونږ د دې ټولو تنظیمونو والا دا زمونږ ورونه دي مؤمنان دي د هر یو ښه خبره به وي او بده به پرېږدو ظلم خو به نه کوو که نه زمونږ استاد د عصر کې چې مجتهد العصر دی انشاءالله شیخ ابو محمد امین الله حفظه الله زمونږ استاد ورور دی الله دې حفاظت وکړي او الله دې نوره ترقي موله ورکړي د هغه دینداري او د هغه دیانت الحمدلله موږ ته معلوم دی سفرو کې اوسه ګرځېدلي وو دغسې لیدلی هم دی بل ورځ یو تن بیان کړی دا شیطان الله او خاین الله او بل ته شیشه کې ودرېږي او د هغه تصویر ته وګوره خپل ته بیا به ته پته ولګي چې د جاهز په شانه شکل د چا دی الله به نه زوړه ټول شکل د جاهز دی زوړ ګونګټه ته راپاڅېږي وایي چې پلانې خاین الله دی او بل دی او بل دی او بل دی او د مشرانو چې کوم د تنظیمونو مشران دي دی ظالمان دي که دی ظلم نه کولی د خولو کې بیا دی د خټې ایښي وی چې هلکه د خولې څنګه خوځوئ تاسې الله او رسول ته دعوت کوئ دا څه شی شروع کړي خو موږ ټولو مؤمنانو ته دا حکم دی چې د قرآن د دې جملې خیال وکوئ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما جاهل سړی او ته چې د جاهل جواب هم کې او د عالم هم کې او د خر هم کې او د بل هم کې او بل هم کې دا خو ګرانه ده جواب الجاهل السکوت اهل علم وایي د جاهل جواب دا چپ کېدل دي بس دی نه چې چپ شو یو څو ورځې به وغاپي او ایسته په قلار شي او موږ الحمدلله ظلم نه کوو تاسې موږ څه څونه ورځې تېرې کړې چېرته به م انشاءالله سپکه خبره زموږ د خولې نه یې اورېدلي دا ټول زموږ ورونه دي که دا تبلیغین دي که دا د جمعیت والا دي که د جماعت والا دي که دا د اشاعت والا دي که دا چې نومې کلمې ویلې ده مسلمان دی دا زموږ ورور دی ورور څخه به حساب کې که نه نو حساب به صدا کوو چې د الله او د رسول څخه چا خبره نه برابره وو زموږ دقه ما به امتیاز دی او نور د هر چا نه جوابونه کوو او نه جواب په کار دی او دې ملګرو ته موږ ویو دې موحدینو ته چې د الله بندګانو کنځلې مه کوئ د الله نه ویرېږئ کنځلې خو د منافق سړي کار دی دا خولې په قرآن خولې دي نو په دې خولو کنځلې مه کوئ ردې بدې مه ویوئ د الله لحاظ وکوئ